لوګر کې د چپلاسو یو کلي موټرو د ثبت لړۍ روانه ده. دا موټر چې رسمي اسناد نه لري په یوه درې میاشتنۍ پروسه کې ثبتېږي او 3 کلن اسناد ورته ویشل کېږي. د لوګر د ټرافیکو مسؤلین په دې ولایت کې د دغو موټرو شمېر 8000 ښایي او زیاتوي چې ډېر ژر به یې د یادې 3 میاشتنۍ پروسې له مخې ثبت او راجستر کړي. لوګر کې د قرآن کریم نندارتون او ختم ترسره شو. د نندارتون چې د لوګر د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت لوګر کې جوړ شوی و، لسګونو ځوانانو، علما کرامو او مجاهدینو پکې ګډون کړی و. دولتي ادارې اړ دي چې د ولس خدمت وکړي. د لوګر مرستیال والي مولوي عنایت الله شجاع د لوګر د اقتصاد رئیس پښتون کې د ډي ار سي موسسې له مسؤلینو سره ولیدل. د ډي ار سي موسسې مسؤلینو د خپلو کړنو او مرستو تر پوښښ لاندې سیمو په تړاو خپل معلومات وړاندې کړل. مرستیال والي له ولسونو او دولتي ادارو سره د مؤسساتو له هر اړخیزې همکارۍ او مرستو مننه وکړه او د هر راز همکارۍ ډاډ یې ورکړ. لوګر کې د څارویو روغتیا پالانو ته روزنه ورکړل شوه. د لوګر ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې روزنه کې د مرکز پل علم په شمول د شپږ ولسوالیو د څارویو روغتیا پالانو ته د مصنوعي القاح او ورته نور مواردو په تړاو روزنه ورکړې. د لوګر د کرنې رئیس مولوي سید امین هاشمي هیله څرګنده کړې چې څارویو لرونکو ته د لا ډېر خدمت ترڅنګ د دوی لاسنیوی هم وشي. اسلامي امارت د ولس جوړ نظام دی او د ولس خدمت به کوي. د لوګر مرستیال والي مولوي عنایت الله شجاع د پل علم ښار له یو شمېر هټیوالو سره په لیدنه کې د دوی د ستونزو د ژر حل ژمنه وکړه او همداراز یې وویل چې اسلامي امارت د ولس له منځه راپورته شوی او د ولس خدمت به کوي. په دې اساس موږ ټول ستاسو خدمتګار یو. د لوګر پولیسو د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د وروستي فرمان د تطبیق په موخه د مجاهدینو او عامو وګړو د موټرو تورې ښیښې سپینې کړي او له ټولو هیوادوالو غواړي چې قانون دې پر ځانونو تطبیق کړي. لوګر کې د خواجه محمد اکبر خان منځني ښوونځي له 150 بېوزلو زده کوونکو سره د درسي توکو مرسته وشوه. دا مرسته د لوګر د پوهنې ریاست د ښاري زده کړو امریت په ګډه همغږۍ د خواجه محمد اکبر خان خیري بنسټ له لوري د زده کوونکو د لا هڅونې په موخه وشوه.